کابل شهرینو ته راغلی یم او ګلفروشۍ یا د ګلانو کوڅې کې یم. دا تازه ګلان د کوم ځای نه راوړي؟ لکه د ولنټاین ورځ ده، بعضې نورې ورځې روز مادار روز مینان ورځ نشته. در یک دست ما گل است، در یک دست ما پیسه است، کدامش بگیری؟ ما سره په یو لاس کې ګل دی او په یو لاس کې پیسې دي. که زه تا ته انتخاب درکړم کوم یو به اخلي؟ سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو ملګرو. کابل شهرینو ته راغلی یم او ګلفروشۍ یا د ګلانو کوڅې کې یم. وایي ستا د اوربل لپاره نه پوهېږم څه شی راوړم، ګلاب به ښه وي که ریدی او که غاټول به ښه وي. نو دا زه چې چېرته ولاړ یم دلته ګلاب، غاټول، ریدی دغه هر څه شته دی. او یوازې دا نه چې دلته پلاستیکي ګلان بلکې اکثره یې تازه ګلان دي. او دلته دغه تر هغه سره پورې دا ټول ګلفروشۍ نه دي او تازه تازه ګلان په دې کې میلاویږي. نو په بله اصطلاح باندې هغه د مینانو کوڅه هم ورته ویل کېږي، ځکه دغه ګلان خلک راځي او د بېلابېلو موخو لپاره له دغه ګلفروشیانو څخه پیري. نو دلته به دغه په تاسې باندې ګورو او د دغه څوک چې دغه ګلان خرڅوي ګلفروشان، د هغوی سره به هم خبرې کوو. تاسې زموږ سره اوسئ. ستړی مه شو ورور جان. سلام خیر سي خیر ساتمن. شکر دی، ډېره زیاته مننه. نوم محترم دی زموږ لیدونکو ته والې او کوم ولایت دی؟ صفت الله سروری مې له کابل ولایت نه او د کابل ښارنه اوسېدونکی یم. ډېر ښه. نو څنګه څومره وخت شو چې دلته دغه دوکان لرې او دلته دا ګلان پلوري؟ تقریبا 3-4 کاله کېږي ته مې دوکان کې یم او همدا ګلفروشي کوم، تازه او مثلا. او دا تازه ګلان د کوم ځای نه راوړئ؟ دا خو ګلاب دي که نه؟ دا تازه ګلان د کوم ځای نه راوړئ؟ د ژمي په موسم کې ګلان له موږ له پاکستان او هند راځي او په اوړي کې شکر الحمدلله بیا افغانستان خپل ګلان لري. بالکل. نو خلک کم ګلان ډېر اخلي دي؟ تازه ګلانو کې خلک کم ګلان؟ دا مرسل هر قسم لري، هر رنګ لري، لکه دا د نارنجي، ګلابي، زیړ رنګ، سور رنګ، سپین رنګ کې دا ډېر خلک نو دا مرسل رنګ، دا مرسل ګل ډېر اخلي. او مرسل او دا سور ګلان خلک اخلي ډېر که نه؟ دا ګلاب مرسل سور رنګ کې ګل خلک دي. او دا راته ویو چې داسې ځانګړې ورځې شته چې تاسو هغې کې بیا بازار هم ښه او بیا ګلان ډېر پلورئ؟ شته بالکل، لکه د ولنټاین ورځ ده، بعضې نورې ورځې روز مادار روز معلوم. ولنټاین ورځ کې اوس خلک راځي؟ تېر کال ښه و، نو سږ کال نه درسته معلومه لا وخت شته دی؟ وخت شته. او دا ګلان بیا په څه حساب ورکوئ؟ دانګي حساب باندې ورکوئ که نه درزن په حساب یې ورکوئ؟ دا یو بسته راځي، یو بسته کې 100 دانې راځي، مختلفه قیمتونه دي. دا یو ګل چې څوک اخلي دا یو ګل څو روپۍ ورکوي؟ 150 افغانۍ. او دا ټول یو؟ او دا سور ګل هم همدغه قیمت؟ فرق لري. سور مثال رنګ کې تفاوت. سور ګل په څو روپۍ دی؟ سور بیا په 100 افغانۍ دی. نو دا ولې قیمت لري دا؟ سپین رنګ له قیمت دی، خلک یې خوښوي. او دا نور دغه ګلان دغه ګلدانۍ سره دا تازه ګلان دغه څو روپۍ قیمت لري؟ هغه ګیلادون ورته وایي، هغه هم دا 90 روپۍ 50 روپۍ لري. ډېره زیاته مننه. نو چې را سره وغږېدې او مکمل معلومات دې راکړه، ډېره مننه. ملګرو دا تاسې کتلی شئ
دا چې دی دا ټول ګلان دي او بیا تازه ګلان دي. نو دا تاسې کتلی شئ دا چې دی دا د ګلاب ګلونه دي. دغه کوم چې دا ښکاري دا ټول د ګلاب ګلونه دي. بیا دا چې دی دا ګل چې دی دې ته بیا داودي ګل ویل کېږي. دا داودي ګل دی او دغه دا هم داودي ګلان دي او دا چې دی دا بیا شاپرک په نوم باندې دا ګل دی، شاپرک ورته ویل کېږي. او د دغه ګل نوم چې دی ګلادو دی. نو هر ډول ګلان دلته دا تازه ګلان چې بیخي لکه د بوټي نه چې په همدې سات راشو کېدلي دغه تاسې کتلی شئ ملګرو بیخي تازه ګلان دي او دلته کولی شي چې دلته هر څوک ترلاسه کړي. درنو ملګرو نو دلته دغلته ګل فروشۍ کوڅه کې یو دوکاندار سره ولاړ یم. د ګلانو دوکان نو دوی بار تازه ګلان یې اکثره او دلته به هر ډول ګلان چې ته وغواړې هغه د دوی سره شته. د خادیو ګلان یې هر ډول ګلان یې دوی سره شته. نو ستړی مه شو ورور جان. تشکر، سلامت باشید. سید عباس‌الدین از کوچه گل فروشی شهر نوبت همراهتان صحبت می‌کنم. بسیار خوب. چند سال میشه در دکان شما اینجا؟ اینجا 68 سال. 68 سال. بله. خب دا تازه گلان د کوم ځای نه راوړئ؟ تازه گلان چې کوم راوړئ؟ گل تازه فعلا از افغانستان هم است و جلال آباد فعلا میرم. خب بعدن که هوا سرد میشه از پاکستان. او څنګه دا خریداران لري خلک یې ډېر اخلي دا کم تازه ګلان چې د بوټو کم است و تو سابق واره نیست ولی خوب از همیشه کم. کوم شیان ستاسې نه دلته ډېر خرڅېږي کوم ګلان؟ همین گل مرسل است همراه گلدون که تازه هستن. گلای گلدون یا که میبینین به چشم یا کلان سبتای شیرینی خوری هستن. ای برای شیرین خوری. بله سبتای شیرینی خوری. او کومې داسې ځانګړې ورځ وي چې هغې کې به ستاسې نه دا خلک ګلان ډېر اخلي؟ دي ځانګړې ورځې شته؟ بله روز معلم است، روز مادر است دیگه. در اینمی روزا زیادتر بگیرن. مینان ورځ نشته؟ او وقت بود خود دیگه حال فعلا نه. روز عاشق است خب ولی فعلا نه. کله چې د عاشقانو ورځ وانو به دغه ورځ به ستاسې به بازار ښه و؟ بله بله اوضاع. بسیار تشکر برادر. از شما ممنون. ډېر مننه. درنو ملګرو تاسې کتلی شئ زما یو لاس کې ګل دی او یو لاس کې پیسې. نو یو چا ته به غږ کوو ګورو چې له دې دواړو کوم انتخاب وي. وروره یا وروره برادر تو خو اینجا یک دقیقه بیا. بخیر بخیر بخیر. در یک دست ما گل است در یک دست ما پیسه است. کدامش بگیری؟ گلا میگیری. چرا گل میگیری؟ چرا پیسه نمیگیری؟ گل ولی اخلی پیسه ولی نه اخلی؟ پیسه دارم ضرورت ندارم، گل خوش دارم بوش. بس دا دې درته ډالۍ نو. ډېره مننه ډېره مننه. خیر ولاړ. تاسې وکته ملګرو دغه ملګري ته مې ویل چې ګل اخلي که پیسې اخلي؟ نو ده وایي چې پیسو ته ضرورت نه لرم، پیسې نه اخلم، ګل اخلم. درنو ملګرو نو بیا هم په یو لاس کې ګل او په بل لاس کې پیسې دي. بیا هم د خلکو انتخاب ګو. دلته راشه وروره. په خیر په خیر. څنګه یې؟ قراري ده چې رانږدې شه. خبرې تیزې کوه. نوم دې څه دی؟ الیاس. ښه
ښه الیاس د کوم ځي خوږیاړو ښه ډېر ښه نو زما سره په یو لاس کې ګل دی او په یو لاس کې پیسې دي که زه تا ته انتخاب درکړم کوم یو به اخلي ولې پیسې نه اخلي ګل صحیح ګل ولې صحیح دی بس نو ولې پیسې نه اخلي بس هر چا خپل ښه دا ګل چې دی دا د مینې محبت نښه ده او پیسې هم پیسې دي نو خو د انتخاب ګل وکړو نو ګل به ورته ورکړو ملګرو ځکه چې دی دومره په مینه انتخاب کړی دی پیسې یې پرېښودې او ګل انتخاب کو سره له دې چې په دې پیسو باندې داسې څو ګلان کېږي نو دا ګل به زموږ له طرف نه تا ته ډالۍ شي ډېره مننه ډېره مننه په امیر ټي وي درنو ملګرو نو دغه وه شهرینه وه او د ګلانو کوڅه چې تاسې د بېلابېلو خلکو خبرې واورېدلې او د ځینې خلکو انتخابونه هم تاسې وکتل نو دا په دې هیله چې خوند مو ورنه اخیستی یو ځل بیا چې زه تاسو ته د یوې نوې خپرونې سره راځم تاسې ټول په پاک رب سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ